السلام علیکم ډیوالرنګ اکیډمۍ ته په خیر راغلی. نن سبا د یوټیوب، فیسبوک یا ټیک ټاک فالوورز یا ویوز شو کول لپاره د بیبي پودکاسټینګ ویډیوګانې ډېرې زیاتې په ټرند کې روانې دي. دغه ویډیو تاسو وګورئ، بیا زه تاسو ته یوه اسانه طریقه ښیم چې په خپل موبایل کې به دغه شانته ویډیوګانې بالکل فري څنګه جوړو. د ټولو نه اول زه ستاسو د ټولو مشکور یم چې تاسو نن د باباګانو د تلین کې مونږ د چا سره هم نسلي امتیاز نه کو، خو حقیقت دا دی چې د قومي مفاد په نام باندې پنجاب جوړ کا زما خاوره یې ورانه کړله. ملګرو دا په خپل مفادات پوره خلق دي. गलत थोड़ी थे, झूठे थोड़ी थे. कोई कब्र में नमाज पढ़ रहा है मरने के बाद, कोई किसी का गधा जिंदा हो रहा है, अहलुल्लाह के वाकये सब मुहद्दिसीन वाकयात लिख रहे हैं. तो ये सिर्फ फजाइल अमाल में नहीं है, किताबें भरी हुई हैं ऐसे वाकयात से. نو دا شان ویډیوګان تاسو په خپل موبایل کې د یو سلیبریټي، سیاستدان یا د خپل ملګري بالکل فري جوړولی شئ. څنګه به جوړو راځئ چې سټپ بای سټپ طریقه ته وښیم. د ټولو نه بیا چې تاسو چا ویډیو جوړول غواړئ د هغې پکچر به ډاونلوډ کړئ، د فیسبوک نه ډاونلوډ کړئ، د ګوګل نه ډاونلوډ کړئ، یا تاسو سره ګیلې کې در سره نو هغه به ډاونلوډ کړئ. لیټ سپوز زه د علي امین ګنډافور د بیبي پودکاسټ ویډیو جوړوم، نو راځم د ګوګل نه د هغه پکچر ډاونلوډ کوم. لیټ سپوز دغه پکچر زه ډاونلوډ کوم، دا یو چې پکچر ډاونلوډ کړئ بیا به راشئ تاسو چیټ جی پی ټي ته. ټیک شو، چیټ جی پی ټي ته چې راشئ دلته تاسو دا فوټو آیکن ښکاري، په دې آیکن باندې داسې کلیک وکړئ او را به شئ فوټو ته. دلته نه تاسو کوم پکچر ډاونلوډ کړی هغه پکچر به سلیکټ کړئ. ټیک شو، دا به چیټ جی پی ټي ته ورکړئ. اوس به چیټ جی پی ټي ته تاسو پرامپټ ولیکئ. دغه یو پرامپټ به ورته ولیکئ. دا پرامپټ تاسو ته ما د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی، هلته نه تاسو دا کاپي کولی شئ. اوس بل ته راشئ، په دې ایرو کی باندې به کلیک وکړئ، انټر به کړئ. دا اوس په 2 منټه کې به دا تاسو ته یو پکچر درکړي. ټیک شو، چیټ جی پی ټي به تاسو ته دغه شانته ایمیج درکړي، دا به تاسو دلته نه ډاونلوډ کړئ. ټیک شو، دا ایمیج موږ سره ډاونلوډ شو. او دې دپاره موږ آډیو ډاونلوډ کوو. په ویډیو باندې چې کومه آډیو موږ پلی کول غواړو هغه آډیو به موږ ډاونلوډ کوو. نو زه راځم په یوټیوب باندې د علي امین ګنډافور سپیچ ګورم او هغه په آډیو کې ډاونلوډ کوم. دلته زه اوس د علي امین ګنډافور یو شارټ غونته کې سپیچ ګورم چې په آډیو کې ډاونلوډ کړو. نو د هغې دپاره زه راځم دلته لاندې سکرول ډاون. मुझे कहते हैं कि आपका लहजा دا یو سپیچ دا زه ډاونلوډ کوم په آډیو کې. آی هوپ چې تاسو به د آډیو په ډاونلوډ کېدو باندې پوهیږئ. دا آډیو موږ ډاونلوډ کړله. اوس به راشئ تاسو ګوګل کروم ته. ګوګل کروم باندې اوپن کړئ او دلته کې به ولیکئ هیډرا ډاټ اے آی. دلته کې به تاسو دا اوس ساین ان شئ، دته ساین ان ود ګوګل، یا تاسو د ایمیل نه کولی شئ. دلته راځم ساین ان ود ګوګل وایم. بیا به دلته راشئ، دا به درې واړه چک کړئ او کریټ اکاونټ باندې به کلیک کړئ. اوس په دې کې ستاسو اکاونټ جوړ شو. اوس به دلته تاسو راشئ، په دې ویډیو باندې به کلیک کړئ. دا موږ سره اوپن شو. اوس چې تاسو د ټیک ټاک دپاره ویډیو جوړول غواړئ نو دلته به تاسو ریشو سلیکټ کړئ 9:16. ټیک شو، که د یوټیوب دپاره جوړول غواړئ نو بیا 16:9، او که د ټیک ټاک دپاره جوړول غواړئ نو بیا 9:16. نو موږ 9:16 باندې کلیک کوو، د ټیک ټاک دپاره جوړو. او دلته کې به راشئ، په دې سټارټ فریم باندې به کلیک کړئ. دا تاسو ته ښکاري په دې ګوټ باندې. او بیا به راشئ دلته په دې اپلوډ ایمیج به کلیک کړئ. آی کانسنټ په دې به کلیک کړئ. اوس کوم پکچر تاسو ډاونلوډ کړی په هغه پکچر باندې به کلیک کړئ، دا به دلته انزرټ کړئ. ټیک شو، دلته به راشئ، په دې ډن باندې به کلیک کړئ. بیا به دا پکچر موږ سره دلته رالو. او دې دپاره موږ چې کوم آډیو ډاونلوډ کړل د هغه آډیو به موږ دلته نه راولو. چې کوم آډیو موږ ډاونلوډ کړی هغه آډیو به موږ دلته نه انزرټ کړو. ټیک شو، دغه یو آډیو موږ ډاونلوډ کړی و.
اوس به دلته راشئ په دې ایډ ټو ویډیو په دې باندې به کلیک کړئ. خو دلته د 20 سیکنډ نه سوا ویډیو دې سره نه اټیچ کېږي ځکه چې دا فری دی. نو تاسو چې کله سبسکرایب کړئ نو بیا د 20 سیکنډ نه سوا هم جوړولی شئ. ټیک ده. په فری کې تاسو صرف د 20 سیکنډ پورې آډیو اټیچ کولی شئ. نو په دې ایډ ټو ویډیو باندې به کلیک کړئ. دا به دې سره ایډ شي. اوس به دلته کې تاسو ایکشن پرامپټ ولیکئ. دغه پرامپټ به ولیکئ a baby boy talking and a mic moving his head and hands. او دلته به راشي په دې ایرو ساین نه دی ایرو نشان چې دی په دې باندې تاسو کلیک وکړئ داسې. ټیک شو. دلته به راشي په دې کنټینیو باندې به کلیک کړئ. اوس به دلته په 2-3 منټه کې ستاسو ویډیو تیاره شي. ټیک شو. دا ویډیو موږ سره اوس تیاره شوله. دا موږ دلته نه ډاونلوډ کولی شو. په دې ډاونلوډ باندې تاسو کلیک وکړئ دلته. دا موږ سره ډاونلوډ شي. ټیک شو. اوس که دا موږ وګورو دلته دا موږ سره ډاونلوډ شوي. मुझे कहते हैं कि आपका लहजा बड़ा सख्त है, मैं लहजा नरम कर लेता हूँ, लेकिन मेरी सोच और که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو لایک او شیر کړئ. نور دغه شان د ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ډیوال لرنینګ اکیډمي ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو ویری مچ.